کارون ته چې د ټولې خزانې کړلې واپس، کارون ته چې د ټولې خزانې کړلې واپس، فرعون دې هم تباه کړو خپل دریاب کې په خپل اس، یوازې دې د موره په تخته باندې پرېښودې، شیداد له دې په یو لحظه جنت کړلو تس نس، او په ژوند دې په کم عمر باندې پوهه کړلو خدایه، محبوبه سې که مکل غږوي د ژوند جرس. ډېره مینه او ډېر احترام او ډېر زیات سلامونه. ما خو ویل چې زه به نن صرف اورم دغه کومې خبرې چې نن زما محترمو استادانو وکړلې، نو دا زما دپاره ډېر څه دي. شاکر صاحب محترم په خیرالۍ درته وایم، خدای دې راوله. زما استاد ما نه به چې خلکو پوښتنه وکړه چې استاد دې څوک دی، نو ما نه استاد نه و ښودلی چې زما د شاعرۍ استاد څوک دی، خو نشته دی. خو که زما د پوهې د علم یا دغسې د پروګرامونو استاد وي نو نوین یوسفزی صاحب دی. بابا نه ما ډېره زده کړه کړې ده، په ما ډېر ګران دی په دې پروګرام کې را سره ډېره منډه وهلې ده. نو ډېره مننه استاده، خدای دې ستا لاس زموږ په سر باندې لري. په جګول لالا نه مننه کوم، ذاکر لالا دي نه، د مشال بی نه مننه کوم زه چې اول کې شاعر شوی وم. نو یاد چې راځي چې مشال بی به راته رنګ وکړو، زه بس ګراونډ کې درته ناست یم او 15 منټو کې ځان لا ورسوه. نو زه به پیدل هلته کې هغه لارې سیټ ته به مې منډې روانې، ما به ویل زه ورګه ماشاءالله ته په ګراونډ کې په انتظار دی. نو دا ادبي سفر ګران دی ډېر زیات و، خو موږ به کار کوو، پښتو ژبې ته خدمت به کوو، دا زموږ ژبه ده، باید موږ دې ته ډېر زیات کار وکړو. موږ خو لایس هم نه دي کړی. او زما ګران او محترم فواد خان لالا ناست دی، دا په ما ګران دی، واقعي په ما ګران دی. مننه فواد لالا چې پروګرام ته راغلی او دومره مینه دې راوبخله. کیسر لالا، انور لالا، خدای مو راوله. او د پېښور نه د نصرت عزیز لالا دي، د داود بای دي، یوسف دي، او وکیل صاحب دي، چیرمن صاحب دي، د ټولو مننه کوم. او زما ډېر محترم استادان راغلي دي، اعزاز صاحب او بلال صاحب او سلمان صاحب نه مننه کوم، خدای مو راوله. زه په خپل وار سره شاکر صاحب څو شعرونه وایم، یو نظم وایم. زه ستا په شان یمه که ته زما په شان لالیا، زه ستا په شان یمه که ته زما په شان لالیا، هر چاته مه ورکوه زړه داسې ارزان لالیا. زه ستا په شان یمه که ته زما په شان لالیا، هر چاته مه ورکوه زړه داسې ارزان لالیا. او رشته د دوو زړونو تر کلو کلو ورسېده، رشته د دوو زړونو تر کلو کلو ورسېده، څه ناداني زما ده څه ته یې نادان لالیا. رشته د دوو زړونو تر کلو کلو ورسېده، څه ناداني زما ده څه ته یې نادان لالیا. او زما دښمن خو مخامخو تر څنګ خپل خلک وو، حاجي صاحب زما دښمن خو مخامخو تر څنګ خپل خلک وو، دا خو په ما راغلل له غاړو نه کمان لالیا. زما دښمن خو مخامخو تر څنګ خپل خلک وو، دا خو په ما راغلل له غاړو نه کمان لالیا. او محبوبه چا لره به ځي او اخر چېرته به ځي، محبوبه چا لره به ځي او اخر چېرته به ځي، زه خو په تا او ته په ما باندې تاوان لالیا. یو نظم وایم باچا صاحب چې د خوشحال د فکر خلکو چرته لاړې، د خوشحال د فکر خلکو چرته لاړې، د میرویس عقیدتمندو جوړې مړه شوې، د بابا د فلسفو لیونو څه شوې، نه د مستو تور شړنګ شو په سنګر کې، نه سون دوړې پورته کړې خیبر کې، نه غیرت د ابدالي چا کې پیدا شو، نه خوی بوی د لیوني چا کې پیدا شو. د خوشحال لیاقت لالا د خوشحال د فکر خلکو چرته لاړې، د میرویس عقیدتمندو جوړې مړه شوې، د بابا د فلسفو لیونو څه شوې، نه د مستو تور شړنګ شو په سنګر کې، نه سون دوړې پورته کړې خیبر کې، نه غیرت د ابدالي چا کې پیدا شو، نه خوی بوی د لیوني چا کې پیدا شو. نه حجرو کې اعزاز صاحب، نه حجرو کې تبصرې د عجب خان شته،
نه رباب کې زمزمې د ادم خان شته شال شلېدلی دی شملې هم تار په تار دي نه سرونه د شملو نه د داستار دي انور لالا شال شلېدلی دی شملې هم تار په تار دي نه سرونه د شملو نه د داستار دي یا په لر او بر پرتو خلکو خبر شي په زلمین خان یا په لر او بر پرتو خلکو خبر شي یوه خاوره یوه چغه یو لښکر شي د وختونو د دې شر سره په شر شي زما خاوره له انصاف شي یو عمر شي نور به څومره په سرو وینو کې اوسېږو د پردو خلکو لاسونو کې لویږو د پردي کور په جنګونو کې دلیږو په شهید مې د دوزخ د اور فتوي دي په منبر او په جومات کې مې لمبې دي یو وجود کې وینې سپینې دي هم سرې دي خو پاسو به دغه جنګ ته محبوب جانه ځان د خلکو له پیغوره خلاصول دي که په سر کېږي نو ودي چې خو بس نور دا ګاڼه پښتون له پوره خلاصول دي دا ګاڼه پښتون له پوره خلاصول ډېره مننه خدای مو راوله ډېره مننه